د پاکستان حکومت وایي طالبان نه، خو که چېرته افغانستان کې زموږ په خوښه دغسې نظام راشي نو زموږ ټولې ستونزې به حل شي. دا چې پاکستان په افغانستان کې کوم ډول نظام غواړي، راځئ دغه راپور تر پایه واورئ. د پاکستان سرپرست لومړی وزیر انوارالحق کاکړ وایي له افغانستان سره به زموږ ستونزه هغه مهال حل شي چې په کابل کې د طالبانو خپل سری نظام ختم شي او یو مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستان رسنیو د راپور له مخې انوارالحق کاکړ په اسلام آباد کې د مارګلي ډیالوګ په نوم غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. انوارالحق کاکړ ویلي له پاکستان سره به د افغانستان مسایل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي، ځکه چې طالبان په خپله زموږ له مخالفینو سره مرسته کوي او په خپله خاوره کې ساتي. له دې وړاندې د پاکستان سرپرست لومړي وزیر سربیره یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی چې پاکستاني طالبانو ته یې په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی، خو د طالبانو حکومت بیا د پاکستان دا ادعاوې رد کړي دي.